बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم او پروګرام دی نن پخواني رنګونه او په هغې کې دی ووایه دا څه دي خو دوړه به او د هغې جواب به تاسو راکوئ او دوړه که خیال کوئ تاسو ما مخکې ورځې پوسټ کړې وه د هغې جوابونه ډېرو ملګرو رالیږلي او ما خو ویلي و چې یاره د هغې جواب به انشاءالله که خیر د جمعې په ورځ پوسټ کوم خو د جمعې په ورځ بیا ماته موقع میلاو نه شوه ټایم میلاو نه شو نو ډېره بښنه غواړم د لیټ کېدو هغه ټول ملګري چې چا جواب صحیح راکړی دی په وټساپ باندې چا وایس میسیج پکې ډېرو ملګرو رالیږلی او سلامونه یې کړي نو الله خوشحاله ساته وعلیکم السلام جوابونه یې رالیږلي نو د هغوی نومونه او د هغوی تصویران ما ځان سره سیو کړي دي نومونه به درته اوس واخلم تصویران به بیا ویډیو کې انشاءالله شامل کړم او څه ملګرو پکې غلط جوابونه هم راکړي دي خو کوشش یې کړی دی خو دا یو درخواست یو خبره به تاسو بیا کوم چې کومه د دوړې یا د ووایه دا څه دي چې کوم سوال جواب یې نو هغه برای مهرباني چا کمنټ کې مه راکوئ سلام کلام کوئ تاسو په کمنټ کې بل څه تپوس کول غواړئ بل څه په ویډیو باندې رایه کول غواړئ نو بالکل ښکلې خبره ده د هغې خو زه منتظر یم انتظار کوم خو جواب چې دی نو هغه برای مهرباني زما وټساپ نمبر به انشاءالله بیا زه تاسو ته درکړم او نور ویډیوګانې کوم درکړی هم دی نو هغه په هغې باندې وایس میسیج کولی شي ویډیو میسیج کولی شي هسې ټیکسټ میسیج کولی شي نو په هغه په وټساپ رالیږئ نو ډېره به ښه وي ولې چې کمنټ کې تاسو جواب ورکړئ نو هغه نور ملګري هم ویني نو بیا د خبرې سسپینس او خوند پاتې نه شو نو چې په وټساپ کې تاسو رالیږئ نو چاته به پته نه لګي پرسنل میسیج باندې دغه یې وړوکی شان درخواست نو هوري شاه ښه نو زموږ سره څه دوړه وه زموږ سره دوړه وه 3 پوره کوټه ده په یوه ستنه ولاړه ووایه دا څه دي 3 پوره کوټه ده په یوه ستنه ولاړه ده نو دا د شوتل بوټی دی څنګه د شوتل بوټی دی شوتل بوټی تاسو خیال وکړئ چې یو ډنډر یې داسې او په هغې کې یو طرف ته بل طرف ته 3 پاڼې پکې که خیال کړی تاسو د ټیلینار دا پاڼې چې دغه شان په دغه رنګ کې د شوتل پاڼې 3 پاڼې پکې او لاندې ورته یو ډنډري نو 3 پوره کوټه ده او په یوه ستنه ولاړه ده نو ډېر ښایسته او مزیدار جواب او ډېرو ملګرو د دې جوابونه رالیږلي دي په هغې کې په اول نمبر زموږ سره حسین بن محمد د سعودي عرب نه دی هغه د دې سوال چې کوم دی صحیح جواب راکړی نو حسینه الله دې ښاد او آباد ساته دا جواب صحیح دی په دویم نمبر زموږ سره د باجوړ نه د باجوړ ارنګ ښه د باجوړ ارنګ نه زموږ سره عمران ورور دی هغه د دې دوړې صحیح جواب راکړی او فرمایش هم کړی دی چې یاره ته کیسې کوه او ستا کیسې هم ډېر په شوق او ډېر په مینه اورو نو الله دې ښاد او آباد ساته کیسې چې یاره تاسو ته نه کوم نو چا ته به کوم ځکه ما خو مخکې نه اورېدلي نو کیسې به انشاءالله کوم که خیري په درېیم نمبر زموږ سره دی افتخار خان د دوبۍ نه افتخار خانه ستا جواب هم صحیح دی الله دې ښاد او آباد ساته په څلورم نمبر زموږ سره دی انور سلیم د دوبۍ نه دوبۍ کې مسافري کوي نو الله هم ښاد آباد ساته مسافر ټول زما ویډیوګانې ډېرو ګوري نو انور سلیم وروره ستا جواب هم صحیح دی الله دې ښاد آباد ساته په پنځم نمبر زموږ سره بادشاه اسلام د ثمرباغ دی او سعودي عرب کې هم دی مزدورۍ او مسافرۍ له تللی دی نو الله دې په خیر خیرت سره د مسافرۍ نه واپس راوله او بادشاه اسلام وروره ستا جواب هم ټیک دی بالکل صحیح دی په شپږم نمبر چې زموږ سره دی شهزاد ملنګ د بټخیلې چې کوم دی تر اوسه پورې تاسو ته به پته وي چې زموږ د ایشیا د ټولو نه اوږد بازار خو زما په خیال اوس نه دی خو بازار واقعي خبره چې ډېر اوږد بازار دی په ایمان چې سړی پکې دا غاړه راځي نو د سړي شین شو بازار نه خلاصېږي نو ډېر ماشاءالله اوږد بازار دی نو شهزاد ملنګ د بټخیلې نه په سعودي عرب کې مسافري کوي او هغه هم د دې سوال جواب راکړی دی او ټیک دی بل زموږ سره په اووم نمبر دی مالیار ملګری چې دی هغه نه د فرانس نه دی په فرانس کې دی په فرانس کې ژوند تېری نو هغه هم دا جواب راکړی دی مالیاره وروره ستا جواب هم صحیح دی الله دې ښاد او آباد ساته په اتم نمبر زموږ سره دی د مردان نه ګلشیر مردان ماشاءالله زموږ د KPK صوبې د خیبر پښتونخوا صوبې یو ډېر اهم او ډېر ښایسته او ډېر ښکلی ښار دی او ګلشیر ملګری چې زموږ دی نه د مردان سره تعلق ساتي ګلشیر وروره جواب دې بالکل ټیک دی په نهم نمبر ښه بخښنه غواړم دلته زما یو ملګری دی یو ورور دی د خوازخیلې دی او هغه جواب راکړی و خو هغه نوم
هغه څه عجیبه غوندې کې راغلی و په هغه وایس میسج زما په خیال خو زه په هغې نه یم پوه شوی نو ما خو ورته میسج کړی هم و چې ورور ته ما ته بیا خپل نوم بیا راولېږه او ما ته ووایه خو هغه دا میسج جواب نه و راکړی نو نوم خو د هغه ما نه دی لیکلی خو هغه ځای نوم مې ورسره لیکلی د خواداخیلې دی نو د هغه ملګري جواب هم صحیح دی نو که هر څوک نو بیا کمنټ کولی شي خپل نوم ویلی شي بخښنه غواړم ډېره بخښنه غواړم په 10 نمبر زما د ترور زوی دی زموږ د کلي دی هغه هم اکثر زما د کله ناکله ویډیوګانې ګوري ناصر علي نوم یې یوټیوب کې دغه چینل هم شته ناصر علي نو هغه هم جواب راکړی دی او د هغه جواب ټیک دی نو ښه ماشاءالله زموږ سره یو بل جواب هم دی د مینګورې زموږ د سوات کوم مین ښار چې دی د هغې نه زموږ یو ملګری جبران د تیر سوال جواب هم راکړی و صحیح و جبران زین چې دی د مینګور دی او دو هم د دې سوال جواب راکړی هغه بالکل ټیک دا ماشاءالله د تیر سوال یا د تیر دوړې په جواب کې د هغې په مقابله کې ډېر جوابونه راغلي دي او نن ښه یو بله خبره دی زموږ بل ورو بل ملګری و هغه څه سوالونه پوسټ کړي ما ته یې میسج کړي و چې یاره تاسو خو هم ډېره ښکلې دوړې ورکوئ خو زما سره داسې سوالونه دي چې هغه هم تاسو ورکوئ نو یوازې هغه نه چې نور هم داسې زمارونه زما ملګري چې یاره د هغو سره داسې ښایسته او مزیدارې دوړې چې هغه دا غواړي چې یاره دا زه په زما را دوړه دې وویلی شي د دې تپوس یې خلکو نه وکړی شي نو هغه ما ته هم په وټساپ نمبر باندې همدغه وټساپ نمبر باندې تاسو میسج کوئ وایس میسج هم کولی شي ټیکسټ میسج هم کولی شي ویډیو میسج هم کولی شي او په هغې کې هم د خپلې دوړې خپله دوړه هم راولېږئ د هغې سره جواب هم راولېږئ چې هغه خلکو ته بیا پیش کړم نو سره د خپل نومه ښه دا زړې کیسې وي نن زموږ سره بله دوړه ده ښکلې مزیداره ډېره اسانه ده او ډېرو خلکو له به ورځي خو بیا هم ګورو چې چاله ورځي او چاله نه ورځي نو زموږ سره دوړه ده نن وړوکې کټوټۍ ده او خوږه پکې نانۍ ده ووایه دا څه دي وړوکې کټوټۍ ده خوږه پکې نانۍ ده یو ځل بیا وایي چې ووایه دا څه دي وړوکې کټوټۍ ده او خوږه پکې نانۍ ده نو ډېر مزیداره دوړه ده ډېر سپیشل او د دې دوړې جواب تاسو په وټساپ نمبر باندې ماله راکولی شئ وایس میسج هم رالیږلی شئ ویډیو میسج که رالیږل غواړئ څوک نو هم رالیږلی شئ زه به یې په بل ویډیو کې شامل کړم د هغې سره وبېلګم او ویډیو یا وایس میسج به تاسو څنګه کوئ چې السلام علیکم زما پلانکې نوم دی د فلاني ځای ما او ستا دا سوال و نو د هغې دا جواب نو که څوک شوقي ویډیو کې جواب رالیږل غواړي نو ښکلې سوپا لنډه یو 8 سیکنډه ویډیو دې جوړېږي هغه هم کولی شي که څوک نشي کولی وایس میسج خپل راولېږئ نو د هغې نه به زه ولیکم که څوک دغه هم د چا نه خوښه په ټیکسټ کې په لیکلو کې جواب رالیږي نو هم رالیږلی شي هر څه قبول دي نو خو برای مهرباني چې په کمنټ کې د دوړې جواب مه راکوئ هسې پکې څه کمنټ کول غواړئ نو په سر سترګو دوړې جواب په کمنټ کې مه راکوئ صرف په وټساپ باندې په وایس میسج کې رالیږئ چا سره وټساپ نه د قیصو بابا په فیسبوک پیج باندې چې کوم زموږ پی ایم دی میسنجر دی په هغې هم رالیږلی شي نو انشاءالله د هغې جواب بیا په بل ویډیو کې شامل کوو ویډیو زموږ ډېره لرې لاړه او ډېره اوږده شوه او زما په خیال چې ډېرې فضول خبرې به پکې ما کړي نو د هغې بخښنه غواړم او انشاءالله دغه زموږ نننۍ دوړه وه چې وړوکې کټوټۍ ده او خوږه پکې نانۍ ده د دې جواب په وټساپ باندې تاسو ما ته راولېږئ انشاءالله او د دې دوړې د جواب ټایم به که خیر د رښتن هم ډېر زیات وي ښه به ډېر وي چې ډېر ملګري څوک چې جواب راکول غواړي چې هغو ته پکې موقع میلاو شي هغو جواب راشي انشاءالله د بلې دوړې پورې او د بل سوال پورې ستاسو نه زه اجازت غواړم او هم په دې پروګرام کې په پخواني رنګونو کې نو ښه د باد اوسئ او الله م خوشحاله ساته الله م ګلزار ساته الله پامان